قاف قسم دی پر لوی شان لرونکي قرآن باندې چې ته پیغمبرې. بلکې د دغو خلکو تعجب په دې خبر راغی چې یو خبر ورکوونکی په خپله له همدوی نه دوی ته راغی. بیا منکرانو وویل دا عجیبه خبره ده، آیا کله چې موږ مړه شو او خاورې شو نو دوهم ځل به بیا را ژوندي کړای شو؟ دا بیرته راګرځېدل خو له پوهې لرې دي. بېشکه په داسې حال کې چې ځمکه د دوی د وجود نه کموي، هغه ټول زموږ په علم کې دي او له موږ سره یو کتاب دی چې هر څه پکې محفوظ دي. بلکې دوی ته خو چې کله حق راغی په همغه وخت کې هغه په ښکاره دروغ وګاڼه. له همدې امله دوی اوس په کړکېچ کې نښتي دي. نو دوی هیڅکله د ځان له پاسه اسمان ته نه دي کتلي په څه ډول موږ هغه جوړ او سینګار کړ او په هغه کې هیڅ درز نشته. او موږ ځمکه وغوړوله او په هغې کې مو غرونه ښخ کړل او په هغې کې مو هر راز ښېرازه ښایسته نباتات زرغونه کړل. دغه ټول شیان سترګې غړوونکي او درس ورکوونکي دي د هر هغه بنده لپاره چې د حق خواته رجوع کوونکی وي. او موږ له اسمانه برکتناکې اوبه نازلې کړې، بیا مو په هغو سره باغونه او د کښتونو غلې او د هسکو دنګو خرماو ونې پیدا کړې چې د هغو له میوو نه ډک وږي یو د بل د پاسه پراته وي. دا د بندګانو د روزي ورکولو انتظام دی. په دغه اوبو سره موږ یوه مړه ځمکه ژوندی کوو. له ځمکې نه د مړه شوو انسانانو راوتل به همدغسې وي. له دوی نه مخکې د نوح قوم او د رأس یعنې څا خاوندانو او سمودیانو او عادیانو او فرعون او د لوط ورونو او د ایکه خلکو او د تبع قوم خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. هر یو پیغمبران دروغجن ګڼلي دي او په پای کې زما د عذاب وعده پر هغو تطبیق شوه. آیا د لومړي ځل پیدا کولو نه موږ عاجز وو؟ خو د یو نوي پیدایښت له پلوه دغه خلک په شک کې غورځېدلي دي. مونږ انسان پیدا کړی دی او ان د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرک نه هم زیات هغه ته نږدې یو او زمونږ پر دغه مستقیم علم برسیره دوه لیکونکي د هغه ښي او چپ لوري ته ناست هر څه ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی موجود نه وي. بیا ګوره هغه د زنکدن سلګۍ په حق راغلی. دا همغه شی دی چې ته ترېنه تښتېدلې، یعنې د هغه پر راتګ د ایمان نه درلود او بیا به په هغه وخت کې په شپېلۍ کې پوه کړی شي. دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغو سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدي ویونکی. ورته ویل کېږي د دغې ورځې له پلوه ته په غفلت کې وي. مونږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه او نن ستا نظر ښه تیز دی. د هغه ملګري عرض وکړ دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی.